که غواړئ په یو هفته کې خپل ذکر غټ کړئ، ډبل یې کړئ، قوي یې کړئ، ورسره خپل ټایمینګ مشکل هم حل کړئ، ورسره د ملا دردونه هم ختم کړئ او خپل جنسي طاقت ډېر کړئ، نو دا نسخه استعمال کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه وړاندې کوم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې ذکر په 7 ورځو کې غټېږي. ورسره به ستاسې په ذکر کې چې کوم نور مشکلات وي، یعنې د پوستکي نریوالی شو یا حساسیت شو. حساسیت نه مطلب دا دی چې هغه کسان چې څنګه کوروالی شروع کړي او د کوروالی شروع کولو نه مخکې هغوی انزال شي، یا هم څنګه چې ذکر د خپلې ښځې په شرمګاه ور دننه کړي نو هغوی انزالېږي، نو دا یو ډول د پوستکي حساسیت دی د ذکر. نو د دې علاج او ورسره د ملا دردونه، هغه کسان چې کوروالی وکړي او ملا یې بیا سخت درد کوي، د هغوی علاج. ورسره هغه کسان چې جنسي قوت یې کم وي، یعنې شوق یې نه راځي، یا هم داسې وي چې یو ورسک څوکي نو بیا په هفتو یې شوق نه راځي، نو د هغې علاج. او ورسره ستاسې د فزیکي وجود په طاقت کې دا نسخه مهم رول لوبولی شي، ځکه دا نسخه دونه طاقتوره ده. که چېرې دا تاسې استعمال کوئ نو ستاسې په فزیکي وجود کې به دونه طاقت راشي چې تاسې که هر څونه کار هم کوئ، ورسره منډه هم وهئ یا سپورټ کوئ، نو تاسې به هېڅ ستړي کېږئ نه، او ستاسې به دا شوق وي چې ټوله ورځ تاسې په منډه یئ. او که تاسې هر څونه بوډا هم یې نو تاسې نه به دا نسخه ځوان جوړ کړي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسې ته دا نسخه وړاندې کړم، چېرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسې ته ورسېږي. دوستانو، زیاتره داسې کسان دي چې هغوی د جنسي مشکلاتو سره مخ وي، چې د هغې زیاتې وجې دي. یو د هغې نه هغه دی چې هغه ځوانان دي چې هغوی په ځوانۍ کې موټکې وهلي وي، یعنې د لاس نه یې کار اخیستی وي او په هغې سره یې خپل طاقت ضایع کړی وي او خپله مني یې ضایع کړې وي او ورسره یې ذکر هم خراب کړی وي. نو د دې ټولو د علاج دپاره زه تاسو ته نن داسې نسخه وړاندې کوم چې ستاسو ټول مشکلات په ورسره حل کېږي. نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم او راځو نسخې طرف ته چې دا نسخه جوړېږي څنګه او دا نسخه به بیا استعمالوو څنګه. نو دوستانو، د دې نسخې جوړولو دپاره تاسو ته صرف د وچو میوو ضرورت دی. نو دوستانو، تاسې کوشش وکړئ چې څونه زیاتې وچې میوې نو هغه تاسې تیارې کړئ، لکه چهارمغز، ورسره بادام، ورسره پیستا، ورسره چڼه او ورسره دا نورې میوې. نو دوستانو، دا تاسو ټولې تیارې کړئ او هغه به په مکسر باندې تاسې پاوډر ترې جوړ کړئ. نو دوستانو، تاسو چې د وچې میوو نه پاوډر جوړ کړو، دا بیا تاسې استعمالوئ څنګه؟ نو د دې استعمال داسې دی دوستانو چې تاسې به هره شپه 1 ګیلاس شیدې په اور باندې ګرموئ، ورسره به 1 ګیلاس شیدو کې تاسې دا پاوډر 2 چمچې یا 3 چمچې اچوئ او دا به تاسې شپې ناوخته څښئ. 1 ګیلاس شپې او ورسره 1 ګیلاس سهار په نهار باندې. نو دوستانو، دا نسخه تاسې صرف 1 جمعه استعمال کړئ، نو ستاسې په ذکر او همداسې نور مشکلات به تاسې حل کړي. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو